دا ضیا شهید کلی چې پخوا یې د ګیدل کلي نوم او اوس هم ورته ډېر خلک د ګیدل کلی وایي خو نوم ډېر وخت بس بدلېږي نوم زر نه بدلېږي د یو کلي که خپل منځ کې تاسو د دې نوم د ضیا شهید کلي هغه تذکره کوئ نو بیا به زر بدل شي خو که په خپل منځ کې دا په خپله وایه نو بیا نه بدلېږي زر خو د دې کلي زه به دا ووایم چې بس مشرانو ورته دعا کړي زنانه نارینه ټول ډېرې جنکۍ ډېر هلکان الحمدلله عالمان شول بل دا عنایت الرحمن قاري صاحب چې راغلی دی دې کلي ته نو الحمدلله په دې کلي کې یو ډېر لوی انقلاب راغلی ځکه چې دا ټول یې ملګري دي نو دا ټول ځان سره اوچت کړي دي نو دا د دې هماغه محنت دی او د دې هماغه جدوجهد دی او کوشش دی الله دې په خپل جناب عالیه کې قبول او منظور وګرځوي زما محترم ملګرو د علم پرې رڼا ده د علما یو فایده ده خلکو د قوم دپاره فایده ده او الله جل جلاله ګوره دې فایدې دپاره انبیا علیهم السلام رالیږلي دي خو د نبي علیه السلام نه وروسته بل پیغمبر راځي نه چې اوس موږ د بل پیغمبر په تمه شو چې یاره بل پیغمبر به راځي بل څوک شته نه پیغمبر حضور مبارک اخرنی پیغمبر دی خو کار خو نه ختمېږي نو چې کار نه ختمېږي او نبیان سلسله قطع شوله نو پیغمبر علیه السلام دا وویل العلماء ورثة الانبیاء وی عالمان چې دي نو دا زما وارثان دي او د تمامو پیغمبرانو وارثان دي ډېر خلک دا خبره کوي و یاره دا د ملیان د ځان دپاره وایي العلماء ورثة الانبیاء وی دا عالمان دا د پیغمبرانو وارثان دي پخوا زمانه کې یو بادشاه دا محمود غزنوي تاسو به نوم اورېدلی سلطان محمود غزنوي محمود غزنوي یو ډېر نیک سړی و داسې نیک سړی و چې هغه وایي زما په زړه کې یو ځل 3 خبرې راللې او خبره داسې راغله یوه چې خلکو به وایي چې یاره بعضې خلکو وایي دا د سبکتګین بچی نه دی د ده د پلار سبکتګین نوم نو خلکو به وایي دا د سبکتګین زوی نه دی د سبکتګین زوی نه دی نو ده وایي چې یاره هسې دا خلک بعضې وایي نو کېدای شي زه نه یم زړه کې به دا خبره تله راته یو خو دا مولانا فارس لکه جنید مولوي صاحب ته کښېنه دلته که نه یار زمونږ نظر نه غیب شي نو دقه تا کې چل دی او محمد ګل قاري صاحب فارس سمین مولوي صاحب الحمدلله ګوره ما د دا چې په کار ټول دلته ناست و مخامخ نو نن به ډېر خوند به کړی ته راسې جنیده کښېنه راته شیخ هغې هسې مروړي کښېنه خبرې ته خیال وکړه ملګري دا محمود غزنوي چې و نو ده زړه کې دا خبره راتلله چې یاره دا زه به د سبکتګین زوی یم که به نه یم یو خبره د هغه په زړه کې دا راغله دویمه خبره د هغه په زړه کې دا راغله چې ما خو ډېر ښه کارونه کړي دي چې الله به دې باندې زما مغفرت کوي او که به نه کوي او درېیمه خبره په زړه کې دا خبره راغله چې یاره دا علما وایي چې العلماء ورثة الانبیاء دا علما چې دا د انبیاو وارثان دي نو کېدای شي چې دا بس یاره دې علماو د ځانه ویلي او د نبي علیه السلام حدیث نه دا 3 خبرې د ده په زړه کې راللې د الله شان ته وګوره دی خو ډېر نیک سړی و الله پاک د ده دا 3 واړه خبرې د زړه نه راکولې دا 3 واړه خبرې الله تعالی د ده د زړه نه دا خبرې ایستلې خبرې ته خیال وکړه ماښام کې دی په ګشت باندې وتلی په ګشت باندې ماښام کې دی وتلی بار ته اوس ګوري د دې یو کبابي دی د دې کبابي مخې ته یو طالب دی او هغه سبق کتاب ګوري خو دا کبابي را چې شوم سړی
کله کله به دیو شاړې په مړه پښه طالبہ ته کتاب مخ ته ګوره زمون ټول ګاډ دی په کړه دی دا باندې سره داسې دا دکاندار د ارشد دکان نه روبا چې دی جوړ ګاډ بدل راځي چې دا د سړک په میز کې کېده حالانکه دا ټیک نه ده ګاډ دا نصیب خبره ده چې کوم سړی په قسمت کې کوم شی لیکلی وي عقل تبع سره ورځي او د باغسیز اخلي تاسو ګوره په سعودي عرب کې په دوبۍ کې په بل ځای کې دکان نه بار څوک سودا نه کوي دنه دکان ته ځي او هغه سودا روچته یو بار ادا کوي زمونږ بازارونه وګورئ زمونږ دکانونه وګورئ ټولو خلکو لارې سړکونه هغې باندې سوداګانې نو دا کبابیم د قشان شوم سره ته به وې خواشه او به شاړه اوس دا بادشاہ ګوري چې دا کبابي داس الک نه پریږدي او دا طالب کتاب ګوره او ته یې خواشه فوجي ور پسورو له بیتاراشه فوجي راوسته ودا ته ولې راځي کې ویجی هغه مې نه پریږدي ما کتاب ګورم رڼا ته او چې دا خیال لوټ شي بیا راشه مو ګورم ښه بس فوجي ته ورسره د رڼا تنظیم وکړه چې د رڼا تنظیم یې وکړ هغه طالب لا سوچت کړ مې زه خدای دې بادشاہ وبخه بادشاہ الله دې وبخه چې تا زما د رڼا تنظیم وکړ دا خو دې غټ کار وکړ شپې له خوب ویني او په خوب کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور مبارک خوب کې ولیدل او چې خوب کې حضور مبارک ولیدل حضور علیه السلام ورته سوي وای اے د سبکتګین بچیا دا چې زما د وارث سره امداد وکړو الله وبخلې اے د سبکتګین بچیا دا چې زما د وارث سره امداد وکړ الله وبخلې ګوره دا درې واړه خبرې پکې حل شوې دغه دا شک چې زه به د سبکتګین بچیا یم کنه هغه حل شو دا شک چې دا عالمان د پیغمبرانو وارثان دي کنه هغه حل شو ځکه پیغمبر علیه السلام ته سوي وتا چې زما د وارث سره امداد وکړه هر علماء ورثه الانبیاء درې مې دا چې ما زب الله بخلم کړه النبي علیه السلام ته الله وبخلي علماء دا د پیغمبرانو وارثان دي او دوی ډېر لوی کار کوي الحمدلله او دا د مور او پلار لپاره یو صدقه جاریه ده نیک اولاد حدیث کې راغلي دي چې دا د مور او پلار لپاره صدقه جاریه ده که مور او پلار قبر تلان شي نو د نیک اولاد په وجه باندې به قبر کې د راحت او خوشحالي وي مولانا زکریا رحمت الله علیه لیکي یو بزرګ په لاره تېرېده یو قبر ته داسې ډډ ووهل او داسې وده شو ګوره دې خوب حالت کې دا قبرونه دته د کشف په ذریعہ باندې دا وښودلی شو چې دا سلیک شو وشلېدل دا مړي ته راپاڅېدل او منډې وایي او خبر وه یو مړی داسې دی چې هغه ډېر په ارام په اطمینان باندې هغه پروت دی دی ورنږدې شو ویل که دا نور منډې ټول منډې وایي ته ولې نه وی یاره زه ځکه چې زما یو بچی دی هغه د قرآن تلاوت کوي او ماښام ما پسې هغه رابخي بس زما څه تاجت شته نه وی بچی دې څه کار کوي وی پلانکي ځای کې دکان دی دا حالت چې لاړه دا راویښ شو سهار له دې قضیې ته لاړه چې ګورې بچی هلته کې حافظ په دکان ناست دی دی ورنږدې شو وی پلار دی وی پلار مې مړ دی وی ته څه کوې وی دکانداري کوم وی پلار پسې وی بس تلاوت کوم او بخه ده ورته دا ټوله قصه ذکر کړله او هغه ډېر خوشحاله شو چې خدایه شکر دی چې زما پلار ته زما د قرآن تلاوت ثواب الله رسوي باغې باندې دی خوشحاله شي څه موده پس دی بیا وایي په دغه ځای روان دی مولانا زکریا صاحب وایي بیا قضیه کې دغه شان قبر ته ډډه ووهلل او دا حالات راغلل چې ګورې اقه مړی هم مطلب دی چې منډې کړلی وایي ده د دې مړي نه تپوس وکړو چې دا ولې وایي چې یاره زما هغه حافظ بچی یو هفته وشوه چې هغه وفات شوی یو هفته وشوه چې هغه وفات شوی دی نو اوس هم دا منډې وایم که چېرته چا راپسې خیرات صدقات وغیره کړي چې د هغې ثواب زه حاصل کړم وایي چې سهار له دی راغی دکان ته تاله لګېدلې وه د ګاونډیانو نه تپوس وکړو وایي چې دا ولې وایي چې یو هفته وشوه چې دا حافظ وفات شوی دی نیک بچی دا د پلار او مور دپاره یو ډېره لویه صدقه ده